مدینه منوره خبره می شروع کړې وه او کم مسجد نبوي مبارک دی هغه جومات کې منځونه کوي او د هغه جومات د منځونو ډېر برکات دی. یو برکت یې دا دی چې یو منځ یو په 1000 یا یو په 50 سره دی. دوه روایت دی. دا د 1000 والا روایت لږ مضبوط دی او د 50,000 روایت د هغې په نسبت لږ کمزوری دی، خو زموږ علما وایي چې په فضایلو کې دا هم کافي دی. یعنی یو منځ چې څوک په مدینه شریفه کې وکړي دومره ثواب دی چې د مدینې منورې نه علاوه په عامو د نورو جوماتونو کې 50,000 منځونه وکړي. منځ یې څومره دروند شو، یو خو یې منځ قیمتي شو، دویم دا دی چې دغه جومات کې بعضې داسې ځایونه دي چې هغه د برکت دی. حضور پاک په خپله فرمایي چې زما د کوټې ما بیت بیتي و منبري روضة من ریاض الجنه، زما د کوټې کومه کوټه کې چې حضور پاک دفن دی او زما د منبر په میاس کې چې کوم ځای دی دا د جنت د باغچو باغچه ده. نو ته چې منځ کې هلته داسې فرض کوه لکه په جنت کې منځ کوم. زموږ علما د دې حدیث متعدد یعنی ګڼې توجیحات کوي. بعضې حضرات وفاء الوفا باخبار دار المصطفى هغه لیکلي دي چې الله پاک یو روایت کې داسې شته چې الله پاک به دا ځمکه د قیامت په ورځ باندې اوچته کړي او جنت ته به یې یوسي. نو چې یو سړی هلته منځ کوي او دعا کوي نو دا دعا دې وکړي الله دنیا کې د جنت ځمکې ته راوستم نو الله د مرګ نه پس مې د جنت ځمکه نصیب کړي. او بعضې علما وایي چې جنت کې انسان ته جسمانی خوشحالي ملاویږي، دلته روحانی غذا ملاویږي. د حضور پاک نه قرآن ووري، حدیث دی ووري. جنت هغه ځای دی چې هلته څوک ور ورسېږي الله ترې راضي وي. دې ځای کې چې څوک منځ کوي نو الله د منځګزار نه دلته راضي کېږي. جنت کې د زړه سکون او اطمیناني دقه هلته هم چې څوک منځ کوي هغه ته د زړه سکون او اطمینان حاصل شي. او بیا فرمایي منبري علی حوضي، زما منبر د حوض کوثر په غاړه دی. نو یو توجیه دا ده چې د قیامت په ورځ به دا منبر او د منبر دا لاندې چې کوم ځای دی د منبر دا ځمکه دا به لوچته کې او د حوض کوثر په غاړه به یې کېږي. ته چې هلته ناست یې داسې فرض کړه لکه د حوض کوثر په غاړه زه ناست یم او په دغه ځای کې چې منځ کې په زړه کې دا راوله چې د جنت ځمکې رالم په جنت کې منځ کوم. حوض کوثر نه به حضور پاک خلق په اوبو سیراب کوي. د دغه منبر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق په خپله مبارکه خوله د قرآن او د سنت نه سیراب کړي. دغه د منبر او د حضور پاک د روزه مبارکې د قبر مبارک او د منبر میاس کې چې کومه ځمکه ده او منبر دی دلته چې ورشه والله ته وجاړې نو خدای به د حوض کوثر لمبوزي او خدای به د جنت لمبوزي. ګوره قیمتي ځای دی. بعضې ستنې پکې د برکت ځایونو کې دی. د حضور پاک دا چې کوم ځای کې دفن دی د عایشې بیبي په کوټه کې دفن دی. نو د هغې نه غټ دیوال تو دی، هلته درې قبرونه دي. یو د دواړو جهانو د مبارک سردار دی او د حضور پاک نه لږ غوندې ښکته چې سر یې د حضور پاک اوږو سره راځي او خپې د حضور پاک د خپو نه ښکته لږ غوندې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قبر او بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قبر دی. ام په داسې انداز دی چې د حضرت عمر سره او د حضرت ابوبکر اوږې یو بل سره مخامخ او د یو قبر ځای پکې خالی پروت دی. دا به عیسی علیه السلام چې کله د اسمان نه راکوز شي وفات شي نو هغه ځای کې به عیسی علیه السلام دفن کېږي. دا د عایشې بیبي کوټه ورسره خوا کې نږدې د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها کور. نو دا د عایشې بیبي کوټه و انګړ او د فاطمې بیبي کور
دی غونډ را یو ځای کړي دي او د دې نه یو دیوال تاو کړی 15 ګوټیز دیوال یې تاو کړی 4 ګوټیز نه چې د بیت الله په شان نشي چې څوک د طوافونه شروع نه کړي او چې کوم دا 3 قبرونه مبارک دي د حضور پاک او د حضرت ابوبکر او د عمر د دې نه غټ دیوال تاو دي سوړه پکې نشته د ګوتې برابر سوړه پکې نشته او ترکیانو بیا د دې د پاسه یو مضبوط ګنبد جوړ کړی او لاندې نه ښه مضبوط دی یو زمانه کې بادشاہ سلطان نور الدین زنگی دام وفا الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ کشتا دا علامہ صحمودی رحمہ اللہ کتاب نو د شپې حضور پاک په خوب کې ولې د بادشاہ ته د دوانو جهانو سردار یو 2 کسو خون وې دا سپیرانه چخه کا دا شاو دې چې د خوب را پاسې میټینګ یې د خپل وزیرانو راغوښته وی رسول الله مبارک مې په خوب کې ولید او 2 کسان یې راته خو چې دا سپیرانه چخه کورک وشاو درېش په پرله پسې دا خوب ولید یو شپه بیا ورپسې بیا میټینګ یې راوغوښتې د دې څه مطلب دی وزیرانو ورته ویې صاحب چې حضور پاک درته کوم کسان په خوب کې خولی دي هغه شکلونه د یاد دي وی که مې ولیدل پیژنم زما په ذهن کې هغه نقشې پرتې دي باقاعده راته په اشاره وښول چې دا سپیرانه لرې کا دا وشړه نو که مې ولیدل نو پیژنم بس وزیرانو کې یو وزیر ډېر هوښیار هغه بادشاه سلامت زه چې زه مدینې شریفې ته مدینې منورې ته رالل او اعلان یې وکړه هغه وزیر او ځان سره یې ښې ډېرې پیسې راوړې وی څومره چې د مدینې منورې خلک دی په مدینه کې دننه اوسېږي نو بادشاه راغلی ټولو د خیرات انعام ورکوي هله راځئ بادشاه ته ویې ته کښېنه زه به پیسې ورکوم ته پکې هغه 2 کسان صحیح کوه د مدینې خلک راو چلیدل وزیر به پیسې ورکولې او خلک به تلل بادشاه ورته کتل ماسخوتن شو بادشاه نه وزیر صاحب تپوس وکړئ کسان په ذهن کې رالل وی نه دی کې نو وی چې چا انعام نه اخیستی راځئ په سبا له نور خلک راتلل وزیر صاحب به پیسې ورکولې بادشاه ورته په کورسۍ ناست و کتل مې خلک ځي بیا پکې 2 کسان رانل په 3 ورځ بیا داسې وشوه وزیر بادشاه وزیر ته وی وزیره پیسې خو دې ټولې خلاصې کړې سړي خو پیدا نشو وزیر هم حیران اعلان یې وکړ که څوک پاتې مهرباني وکړي بادشاه واپس ځي چې داسې نه چې د مدینې په خلکو کې څوک پاتې شي هله راشئ د انعام یوسئ وی صاحب وزیرانو چې دلته د مدینې کم خلک و مشران دغه ځای وزیران هغې وی چې څومره خلک و ټول رالل یو پاتې نه شو وی وګورئ معلومات وکړئ خیر دی وی یو 2 کسان پاتې دي وی راولئ نه جي هغه خو ډېر نیکان خلک دی هغه خو ډېر دینداره خلک دی هغې پیسو پسې نه ځي پیسو پسې ځي هغې خو خلکو له خیراتونه ورکوي وی دا څوک دی وی دا مدینه شریفه کې پراته دي جومات کې اعتکاف ته پراته دي او د مدینې خلک ته دعاګانې غواړي او د مدینې خلک راځي او په لاسې بیعتونه کوي ډېر بزرګان دي او نیکان دي چا سره خبرې نه کوي او د شپې بقي ته ځي د بقي مقبرې ته ځي او هلته ناست دي د صحابو د قبرونو سره او هلته عبادتونه کوي چېرته چا له ځي هغه پیسو له ځي بادشاه ورته وی ښه دومره نیکان دي وی مونږ به لاړ شو مونږ به یې ملاقات وکړو مونږ به یې وګورو پیسې دې نه علي چې دومره نیکان دي مونږ به ورشو او پولیس ته وی پولیس به ګوتې مو وروړي جنجال جوړېږي ټول د مدینې خلک بلوه کېږي لکه یو عالم څوک ونیسي یا یو بزرګ څوک رانیسي نو خلک بلوه کېږي که بادشاه سره د وزیرانو هغه 2 کسانو له کور ته ورغی او هغوی ته یې وویل چې بادشاه سلامت راغلی دی او تاسو هم راشئ چې پیسې درکړي هغې ویل مونږ پیسو پسې نه ځو مونږ خپل عبادت کوو که بادشاهانو پسې به ځو نه ځو د خلکو پې نور هم اعتماد مضبوط شو چې دا خو ډېر ښه خلک دی دی خو د بادشاه بلا پیسې ورکوي هغې له نه راځي او خپل عبادتونه کوي د خلکو پې ښه مضبوط اعتماد چې بادشاه سره د وزیرانو کور ته ورغی او ورننوتل د ملاقات په نیته نو بادشاه وزیر ته اشاره وکړي دا 2 کسان دي
ما ته چې حضور پاک په خوب کې کم دوه خولی دي دقه دي دا شکلونه دي درې شپې راته خولی چې دا سپي رانه چخې که کورې بهر کیف وزیر خلق رالل پولیس والا هغوی د کور نه ګیر چاپېره ګیره واچوله او خلکو وی دا څه کوئ تاسو وی دا مونږ ګرفتارو دا نشئ ګرفتارو دا خو زمونږ پیران صاحبان دي دا خو زمونږ بزرګان دي د دې نه خو مونږ لاسنیوي کړي دي دی خو د شپې د بقي په مقبره کې لګیایي الله ته سلګی وي او جاړې او عبادتونه کوي او دروازې دلته د مدینې منورې جومات ته نه ده دا څه کوي بادشاه وی د دوی د کور تلاشي والي کوټې یې وکتې ځمکې یې وکته چې دا څه مطلب دی یو ځای کې خشاک پروت او څانګې پرتې وې چې هغې اوچتې کړې د هغې لاندې بوجۍ وې پوزکي و پوزکي چې یې لرې کړل د هغې لاندې سوړه وه بادشاه یو کس دوه راوستلې په دې سوړه کې وردنه او د هغې وې دی کې بس شی به یې ښخ کړي نو د هغې زمانې څه وسله به یې پکې نو دوی ته لا څه پته وه چې سړی یې وردنه که ورکوز یې که سورنګ دی وروره ځه پکې ځه پکې ځه پکې ځه پکې سړی واپس راوت وی صاحب دا خو سورنګ دی بس سړی یې ګرفتار کړل بادشاه وی څه مسله ده او خلک هم پوه شو چې سورنګ سره پاره وباسي خو څه مسله ده خلک ترې ورو په شا شو چې بادشاه ونیول او جیل کې واچول او یو څو ډبې ووال نو هلې وویل وی موږ د فرانس ته راغلي یو موږ انګریزان یو پیرنګیان موږ مسلمانان نه یو شکل هم د مسلمان جوړ کړی دی پټکي موالي دي جامې د مسلمان دي منځونه هم زده کړي دي او په جومات کې خلکو پسې منځونه کوو او بلا پیسې هم راوړي دي او خلکو له خیراتونه هم ورکوو او دلته هم دا کورونه په بیه اخیستي دي په ښه ډېرو پیسو هم اخیستي دي چې دا کوم کې موږ ډېری یو او تاسو څه کوئ موږ د سورنګ د ایستو ماهرین یو اوس خو سورنګونه په مشینانو وباسي هغې په لاسونو باندې سورنګونه ایستل موږ د سورنګ د ایستو ماهرین یو زموږ دغه زبردست مهارت دی چې موږ سورنګونه وباسو نو څه مطلب وی دا موږ یو سورنګ روان کړی دی څه دپاره موږ د رسول الله مبارک قبر ته دا سورنګ روان کړی دی د شپې چې بقي ته د عبادت له نه ځو دروازې دا خوره نه وباسو او د شپې دا خوره چلو د بقي په مقبره کې غورځو چې څوک راباندې پې نه شي سورنګ سره وباسئ وی مونږ ته دا اډر دی چې تاسو دا سورنګ به وباسئ او حضور پاک به د قبر نه راوباسئ وی لږ یو لیشت دوه ځای پاتې دی نور هم سورنګ ځای ته رسولی دی عجیبه دا ده چې دغه ځای له مونږ رمبې یا سسکور او یا څه شی وربرو دنیا جړقېږي دغه نه مخکې کار نه شو کولی جړق کېږي چې دغه کو جړق کېږي لږ یو لیشت دوه ځای دی که دا مو نو د رسول الله مبارک خپو ته رسېدلي بس را به کارو یو بیسو او فرانس ته به ورسو چې خدای څه به یې کول پرې او څه مقصد به ونه دوی دا یو سازش هغه دوه کسان یې ونیول او پانسي کړل د خلکو په مخ کې او سلطان نورالدین زنګي مکمل د حضور پاک د دې درې واړو د هغه د قبر مبارک نه او د دې دواړو صحابو د قبر نه ګیر چاپېره ځای وکنه لویه کنده وویسته بنیاد او دا دومره جوړه کړه چې اوبه پکې راووتې او په هغې کې سیکه ویلې کړه او ګیر چاپېره یې واچوله چې څوک سبا دا کوشش ونه کړي او څوک را دننه نه شي او بیا څوک دا رواني ونه کړي سیکه یې واچوله نو دا ټوله مکمل د سیکې غټ دیوال دی چې هغې کې نه څوک سوړه کولی شي او نه پکې څوک کند ایستی شي الله د دواړو جهانو د مبارک سردار دا مضبوط حفاظت وکړو الحمدلله دا د فرانس د هغه وخت نه سازش اوس هم زمارونو په فرانس کې د پیغمبر خلاف سازشونه کوي کله د فرانس حکومت د حضور پاک په شکل څوک جوړ کړي او د هغه بېعزتي کوي او بېادبي کوي تاسو ځای په ځای ویلې فرانس دا د هغې زمانې نه د دې په زړه کې د مسلمان سره یو بغض پروت دی او د مسلمان د پیغمبر سره یو بغض پروت دی کله د قرآن شریف بېعزتي کوي فرانس والا او کله د دواړو جهانو د مبارک سردار بېعزتي کوي او په کال کې یو ځل دا فلمونه د پیغمبر د شکل خامخا جوړه مسلمان په جذبه کې راشي او چغې جوړې کړي لیکن دلته یو افسوس موږ وکړو موږ وایو څومره مسلمانان ملکونه دي د عرب نه زیات مسلمانان دي او څومره ملکونه دي د مسلمانانو عجم ملکونه دي عرب ملکونه دي په افریقا کې شته او ځای په ځای د مسلمانانو ملکونه دي او د دنیا بادشاهان دي په چا کې هم دا غیرت نشته چې د فرانس سره خپل سفارتي تعلقات ختم کړي یوازې زموږ بلک نه ټول یادوو په کار خدای دی که چې دا ټول روځي او د فرانس ته مخامخ ورته ووایي ځکه ته خو یو فرانسیسي سره دلته زیاتې وکړه یو فرانسیسي سړي سره په خدای قسم که دې پرېږدي
تا ولې دا زیاتې وکړو نو ته د فرانس یو عام سړي سره زیاتې نشې کولی او ستا پیغمبر سره زیاتې کوي او موږ خاموش مونږ خو څه نه شو کولی مونږ خو به دا جلسې جلوسونه وکړو شریعت تاله اجازت نه درکوي چې یو کافر دلته اوسېږي ته ورسره ظلم وکړه دا مې یو مثال درکړم د دغې ملکونو یو کس سره چې معمولي زیاتې وکړې هغوی در پسې چوکه رالې پرېږدي دی نه زما د پیغمبر هتک کوي د قرآن هتک کوي بېعزتي کوي د پیغمبر شکلونه جوړوي او بوت او د پیغمبر تصویرونه جوړوي حیاذا بالله په هغې لاړې توکي په هغې خپې ږدي او قرآن شریف د خلکو د مسلمانانو مخکې راوالي او په ځمکه یې واچي اور پې بل کړي او د هغې د پاسه خپې کړي مسلمان ډېر بې حسه شوی صرف خپل غرض یې دی د مسلمان کرسی او چې کرسی مونږ تېره به دقه غرض دی چې زه بادشاه یم او زما دا بادشاهي محفوظه وي او زما نه دغه انګریزان زما آقاګان خفه نه شي په ما تخته وانړئ غیرت نشته را سلطان صلاح الدین ایوبی په شان سړی د محمد ابن قاسم په شان سړی داسې نشته محمود غزنوي په شان سړی ټول ملک چغې او چغې او چغې او چغې آسیه غریبه دا څه نوم یې دی دا بله ده څه نوم یې دی دا عافیه نوم یې هغه آسیه ملعونې ته مې ذهن ده ملعونه عافیه صدیقي غریبه په امریکې په جیل کې پرته ده ټول خپل سیاستونه کوي هر یو سړی راځي را پرېږدي وری پلی وری ولې وری ولې را پرېږدي دا هلته ده او دا دلته ده او دا راوستل غواړي یو آسیې دلته د امریکې په یو منټ کې دا نه ویسته که نه دا ملعونه دا دوی نشي راوستی حکومت کو غواړي هر څه کوي حکومتونه چې غواړي هر څه کوي دې درمیان کې د دنیا خلکو د امریکې او دلته کې رواني وکړل او ویې ویستل دی دا شرط پکې ولګوی که نه چې دا مونږ درکوو خو مونږ له هغه راکړي مسلمان بې حسه دی خفه کېږي انتهایی بې حسه بلکې بې حسه په ځای به درته ووایم چې د یو انسان د خپل پیغمبر هتک او د خپل قرآن هتک باندې خاموش یې بې حسه نه دا بې غیرته یې دا د فرانس دا هغه زمانې نه دا شعر روان د سلطان نورالدین زنګي بیا د سکې دیوال ته ښه مضبوط والی یو بله واقع هم پېښه وه د مسجد نبوي چې کوم دربانو چې هغه به د مسجد نبوي دروازه بندوله هغه وی یو ورځ گورنر صاحب وغوښتم د مدینې شریفې وی چې لاړم وی ما ته وی چې دروازه څو بجې بندې مې په دې بجې خلک ټولو باسي او ښه د شپې 12 بجې یا 2 بجې یا 1 بجه بس میلمانه راځي او هغوی ته به فورا دروازه کولاو کړي او چې وردن نه شي نو دروازه به بنده کړي مې ښه صاحب ډېره ښه ده د ګورنر صاحب میلمانه وی د شپې به راځي دې دپاره چې د شپې رشنې او د حضور پاک سلام وکړي چې خلک د جومات نه ووتل ما ټولې دروازې جرنده کړي مرکزي دروازې سره ناست یم چې میلمانه راشي ور وډبېد او چې ورسنګ وډبېد او ما دروازه کوله وکړه نو سړي را دننه شو او هغوی سره بیلچې چاریانې سسکورې او ګنترې دي اوهو دا څوک شو خدایا ما خو دا به د ګورنر صاحب میلمانه وي او دی به د حضور پاک سلام کوي د شپې چې څوک نه دا خو زه په غلط نیت را ننوتل بس وی چې دی ننوتل نو ما په سلګو خدای ته چغې کړې چې یا الله زه خو دې وخت څه نشم کولی ور مې بند دی بس څه کوم خدایه هسې نه خدای مکه دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته څه نقصان ونه رسوي وی رالل او دیری او وی راته مالم دم کی راکړه دقلته کېنه چې چغونه وي او چې څنګه ریاض الجنه ته را دننه شو را ننوتل یو مضبوط غرض شو زلزله راله او دغه خلک ټول په ځمکه په جومات کې ننوتل او ځمکه پې واپس را جفته شو ټول په ځمکه کې غیب شو په جومات کې الله ته مې شکر ادا کړ شکر دی خدای شکر خدای ته جام و شکریا ادا کوم چې خدای تا د خپل مبارک پیغمبر څونه حفاظت کې څونه حفاظت دی ولا چې وخت یې د پېشمني ته وخت نږدې شو دغه دی چې پولیس والا راپسې راغله
وی گورنر صاحب دې غواړي هغوی جومات کې چکر ولګو څوک نو وی څوک مېلمانه راغلي وو که نو راغلي ما وی راغلي وو خو دلته خدای غیب کړل بس په خولې لاس کېنه گورنر صاحب له لاړ گورنر صاحب ما ته وی مېلمانه راغلي وو ما وی او صاحب څه ټایم پلان کې څه شو ما ورته قصه وکړه وی چې په خولې به لاس کړي چاته به نه وی ما چې صاحب راشه چې هغه زیارت وښیمه چې کوم ځای ځمکه شلېدلې د دوی پکې نه وتېري د هغې د جامو د پرتوګونو پلیسکي هغه ټوکړې بار پاتې دي ښکاري دام د فرانس انګریزانو او د مدینه گورنر له پیسې ورکړې وې د چا په سر آها نن سبا خلک پیسې ورکوي خلکو له ملا ملکا اجرت پیسې ورکوي خان ملکا پیسې ورکوي پلانکې راله ملکا ماشاء الله او دې سپېره د رسول الله په سر پیسې اخیستې دي انګریزانو د دواړو جهانو د مبارک سردار په سر پیسې اخلي د هغه د بېعزتۍ په خیال او په دې نیت راغلي چې موږ به حضور پاک د قبر نه وباسو یو بس دا د سکې دیوال ته تو شوی دی او په هغې ښه مضبوط دیوال د سر ته رسېدلی دی او بره په هغوی بیا ګمبد جوړ کړی دی چې د بره نه څوک روانې ونه کړي یو د ګوتې د سوکې د قچۍ ګوتې برابر سورې پکې نشته په دې بعضې پوسټرو کې د حضور پاک د قبر یو تصویر راغلی دی په دې ډیټ باندې هم راځي او په بعضې پوسټرو کې هم راځي یو پردي تصویر دی غټ اوچت او شین غوندې رومال یې پې پردي ښودی دی او لاندې ورته لیکلي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قبر دا هر چا چې دا تصویر ایستلی ډېر ظالم دی دا مه لګوئ دا تصویر بلکل دا د خپل کور نه لرې کړئ که چا کره په کور کې دا که په نټ کې هم چا سره ډیلیټ یې کړې ختم یې کړې دی د بل چا د قبر تصویر ایستی دی او د پیغمبر نو چې د امتي قبر د بل چا قبر یې ورته وایي دا د پیغمبر قبر دی نو بل چا ته پیغمبر ویل څه شی دی کفر دی که نه دی هغې کې خو د ګوتې برابر ستونه نشته خوار شي دا تصویر د کوم ځای نه واخیست د قبرونو په شکلونو کې د مورخینو ډېر لوی اختلاف دی څوک دغه شان وایي چې دا ما درته وایي او څوک بل قسم یاد دی تر ننه پورې دا بادشاهان چې ورشي وردن نشي نو دا د دې دیوال نه پورې غاړه یو ګلی د په هغه ګلی باندې ورشي او په دې دیوال د پاسه یو غلاف پروت دی تک شین مزیدار غلاف د الله نوم دی او داسې نور څه کلمات لا اله الا الله پې لیکلی دی ما له هم چا د هغې یو ټوکړه مبارکه راکړې ده ما سره پرته ده کوم چې د هغه دیوال د پاسه کوم غلاف پروت د هغې نه ګیر چاپېره یو لاره د ګلی ده نو په دروازه دا بادشاهان وردن نشي روضې مبارکې ته څوک نشي وررسېدلی او د هغې نه قبلې طرف ته بیا د اوسپنې د هغه ګلی نه پورې غاړه د اوسپنې یو مضبوطه جنګله ده دا هم ترکیانو جوړه کړې ده او د څلورو طرفونو مضبوطه جنګله ده دا جنګله دوو طرفونو ته ده یو قبلې طرف ته ده یو جومات طرف ته ده او قبلې طرف ته چې کومه جنګله ده نو په هغې کې بیا درې سوړې جوړې کړې یو سوړې د دواړو جهانو د مبارک سردار مخ ته جوړه کړې او یو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او یو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نو خلک لاړ شي د حضور پاک مخ مبارک ته مخامخ په هغه جنګله کې چې کومه سوړه ده نو هغه لږه غټه ده نورې وړې نو خلک په حضور پاک درود شریف مو یو سلام پې مچ خلک ولاړ ډېر سات خلک ولاړ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله دا سلورم چې د حضور پاک کوم صفتونه دي هغه اخري او مخامخ ورته خلک ولاړي او پر رسول الله مبارک درود شریف وایي او حضور پاک فرمایلی هم دي وی زما د مرګ نه پس زما په قبر درود وایي صحابه ورته وایي وی د الله رسوله ته خو به زوړ شوې خاورې شوې به نو ته به زمونږ درود څنګه اورې وی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء خدای پاک په ځمکه دا حرام کړي دي د پیغمبر وجود به نه خوري دا پې حرام من صلى علي عند قبري سمعته چې څوک زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف وایي دی اورم ومن صلى علي نائيا ابلغته او چې څوک لرې دی او درود شریف وایي هغه د فرشتو په ذریعه ما ته رسولی شي نو خلق الته لګي درود شریف بیا یو لږ مخکې شي نو بیا په حضرت ابوبکر صدیق سلام واچي هلته درود به نه وی صرف سلام
بیا یو قدم مخکې شي په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سلام اچي بیا بارود څومره لویه خبره ده مدینه شریفې ته یو سړی لا او د حضور پاک مبارک مخ ته ودرېده او سلام یې پرې واچو په ادب باچې او په ډېر احترام باچې چغې به نه ویل ته بعضې خلک چغې وایي څوک نظمونه وایي او چغې وایي نه بیا ادبي به نه کې هلته یې بره په هغه جنګله مبارکه کې یو ایت لیکلی دی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق كريم دا آیت لیکلی دی چې د پیغمبر مخکې به چغې نه وی پټ به ادب بکې احترام بکې زموږ علماو لیکلي نووي هم لیکلی دي د مسلم شریف شارح حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې لیکلی دي او مولا علی قاری صاحب مرقات کې لیکلی دي او نور علما هم چې د حضور پاک احترام چې څنګه په دنیا کې د وفات نه پس اقص احترام واجب چغې به نه وي چپټ احترام سره يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون دا يتم لكلي إذا پیغمبر دا آواز دا آواز نوچته يعني غلي أو دائم لكلي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين دا يتولي لكلي نو چې کم صالحان او دینداري او د حضور پاک عاشقانی مینه نو هغه ډېر په احترام لاړ شي چې د خولې نه کش ونه خیږي او بیا ادبي رانشي نو سلام واچي او بعضې بیا ادبی هلته چغې وایي او ډېر بیا ادب هلته تصویرونه وباسي او ډېر بیا ادب هلته ویډیوګانې جوړوي قسم دې دا تصویرونه ما ته یو سړی وي دلته جیل دي مې حضور پاک چې وایي تصویر حرام دی نو دی په 400 کې نو ویلي دی دلته ویلي دی دلته حرام د دې د نرستو نور وطنونو ته حکم تللی دلته جیل د پیغمبر خو دلته وي دی نه چې په مدینه کې جسم خوښۍ کوي ګناه په مدینه کې ډېره زیاته ده وبال یې ډېر دی د نورو ځایونو په نسبت څومره لویه خبره ده مدینه منوره کې د دواړو جهانو مبارک سردار دفن دی د دې نه قیمتي ځمکه بله کمه ده مدینه منوره کې حضور پاک تشریف فرما دی د دې نه قیمتي ځمکه بله کم ده مدینه منوره کې حضرت ابوبکر او حضرت عمر او حضرت عثمان او دا نور صحابه کرام دي حضرت علی کرم الله وجهه او په کوفه کې شهید شوی دی او په کوفه کې دفن دا نور دلته څه خلک ورشي او رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېږي واه واه څونه خوند کوي خپل سلام هم ور پیش کوي او چې چا ورته ویلي د هغې سلام هم ور پیش کوي او په یو ځل د چا کا خو زما ورونو ګورې یو خبره ته یو ځل یو ملګری ما سره میلاو شو نو د مدینې منورې ذکر راغی نو ما ورته ویل که سلام له وي زه خو چې راغلی یم سلام نه یم تللی وسپېره و اتر ورځې تېرې کړې ولې یاره وی ډېر لوی رش دی او ډېر لوی ټیل دی وای د خدای ظالمه اوس دلته زه پیسې ویشم یو 10,000 روپۍ ورکوم نو قسم په خدای چې په ټیل کې م راځي په رش کې م راځي او ته حضور پاک له خواشې نه راغلی وی درود شریف ویم دا خو د پاکستان کې م ویلی شي خلق خو وایي چې ما په خړپوس ولاړې خو چې د دواړو جهان مبارک سردار مخې ته ودرېد او په یو ځل هم د چا کار نه کېږي سهار هم ورځي او مازدیګر هم ورځي او غرمه هم ورځي او حضور پاک ته مخامخ ودرېږي او سلامونه اچوي او ما وی که رشي نو وي دې که تاله څوک دیکې خو نه درکوي دا څه حجر اسود خو نه دی چې خلک یو بل له دیکې ورکوي او ځان پرې ورغورځوي رش دی رو رو په قلار قلار ځه او سلام واچوه بار هر قسمه خلق په دنیا کې شته یو غټ سیکرټري صاحب وایي سیکرټري خو 20-22 ګریډ ریټایري کړ او څومره سکولونه او کالجونه یې ویلي ما ته وي په مدینه شریفه کې سلام علیکم مې یو درود شریف وایم سلام مبارک له زما ورته هغه اعمال نور هم وښول هلکه مې یو ختم د قرآن شریف وکړه او ثواب یې حضور پاک ته وبخه وایي ما له خو قرآن شریف په نازله نه راځي
وای د خدای ظالمه تاسو تک سیکرټري پاتې شوی د ملک او تعالی قرآن په ناظره نه درځي واقعي هغه زموږ یو وزیر داخله هغه قل هو صورت نه وی یاره مونږ خو د انګلیش په دې سکولونو کې سبق ویلی دی نو مونږ ته چا دا څیزونه نه دي ښودي نو یو پکې د دواړو جهانو مبارک سردار نو خلک لاړ شي نو درود سلام پرې وایي او ډېر خوند کوي په خدای مې د قسم یې ډېر خوند کوي او ډېره مزه کوي او خیر د کرش ډېرو نو یو ځل ورده خو ورده یا دوه ځله ورده نه اوس خو هغوی یو خپله طریقه جوړه کړې ده او څه داسې یو چار پیچلی جوړ کړی دی نو په هغې خلک راتاوی نو هغې سره رشته ناشته کنټرول او بیا به ورشي ریاض الجنه روضة من ریاض الجنه نو هلته به دوه رکاته لمونځ وکړي اوس یې دا قصه لکه ګرانه کړې ده اوس په دې موبایل کې یو شی اچې هلکه څه ورته وایي نظام نسک دا به دا نسک به په دې موبایل کې واچې دا نسک نو بیا په هغې دا خلک پوهېږي زه خو پرې نه پوهېږم خو دا بعضې چې څوک موبایل استعمالي هغې پرې پوهېږي نو هغې کې به ځان له ټیم خوښ کې تا ته به ووایي چې دې ټیم له راشه نو ته به په هغه ټیم ورشې نو یو ځای کې ټول کښېني نو بیا مخکې بل ځای ته ور مخکې کړي نو بیا په پلین کې ریاض الجنه ته ورولي نو بغیر د جنګ نه او د شور نه او د چغو نه او د ټیل نه خلک لاړ شو په ریاض الجنه کې خپل منځ هلکه یو خبره درته کوم هلته خدای ټول بوزه خو هلته به د هغوی د قانون احترام کوي چې څوک د چا میلمه شي نو د کوربه د قانون خیال به ساتي که نه چې کوربه ورته دلته کښېنه هلته به کښېنه او دته کوربه وایي دلته کښېنه او دی بر بل دی ته وخېږي د کوربه به خفه شي کوربه ورته وایي دلته اودسمات یې کوه دلته مه کوه دی نیغ لاړ شي او کوربه سره د چمن کې کښېني او غرض ورکړي اودسمات یې وکړي نو کوربه به خفه وي چې خوار شي دی باتروم ته به ننوتی به ټول ځای راته ولاړ نو کوربه به د میلمه د میلمستوب خیال ساتي خو میلمه به هم د کوربه خیال ساتي نو سعودي حکومت چې کم قوانین جوړ کړي دي او کمې قاعدې نو د هغې پابندي به کوي هغوی یو خپل نظام جوړ کړی دا هغه نظام لاندې خلک ورشي هغې کې دا فایده ټیک ده لږ انتظار شي اخوا د خلک وایي مړه بله انتظار دی زما وروڼو چې څوک د حضور پاک د سلام دپاره انتظار وکړي زونه خوند کوي زه خو یم چې دا نیغ پې ورشي هغه مره خوند پکې ني او چې دا ښه په انتظار او د لرې ځای نه راشي او خپل چکر یې پکې وي او ښه پې وکړېږي نو خوند ډېر زیات دی او ریاض الجنه تلوله خو چې یو ځای کېلې انتظام وکړي او بیا دې بل ځای ته ور مخکې کیل ته انتظام وکړي او بیا دې بل ځای ته ور مخکې کیل ته انتظام وکړي قسم دې خوند کوي ثواب دې کېږي حضور پاک فرمایي چې څوک د مانځه په انتظار ناست دي د ده مونځ ثواب کېږي نو د هغوی د قانون به پوره احترام کوئ د قانون خلاف ورزي به نه کوئ هغوی چې دا کم قانون جوړ کړی دی ستاسو زموږ د فایدې دپاره جوړ کړی نو پر ریاض روضة من ریاض الجنه کې چې بیا وردن نشي ماشاءالله نو د ټولو نه بهترین دی پکې د حضور پاک محراب دی واه واه هغه ځای باندې محراب جوړ کړی ترکیانو چې کم ځای به د دواړو جهانو مبارک سردار خپلې کونډۍ مبارکې لګول او خپې مبارکې به او کم ځای کې به خپل منځ کا ماشاءالله هغه محراب نو خیر هلته خلک پرېږدي مانځه ته خو ډېر نږدې نه او زه وایم چې ډېره نږدې سره هیلونه یې ښودي او پړې ته وکړي هلته مخکې نه پرېږدي نو خیر دی زه هم دا وایم چې ډېر مخکې دې نه ورځي ځکه هغه داسې ځای دی چې د حضور پاک د سجدې مبارکې او د کونډو مبارکو ځای دی نو چې په هغه ځای ستا خپره نه شي نو ښه او چې په هغه لومبي صف کې ودرېږي او منځ کې نو تاله به دا راځي چې دلته به حضرت ابوبکر ولاړ دلته به عبدالله ابن مسعود ولاړ دلته به حضرت علي ولاړ دلته به عبدالله ابن عمر ولاړ دلته به حضرت بلال ولاړ دلته به حضرت ابو هريره ولاړ چې دا دې سوچي په خدای دا مونږ ډېر خوند کوي او دلته به حضور پاک ناستو او دلته به صحابه ناستو رسول الله مبارک په محراب کې سر مبارک راته وکړو صحابو سره به خبرې کوي هغه منظر سړي ته رایاد یو بل استن د استوان عایشه ورته وایي برې پې په شین خط لیکلی مې عایشه صدیقه فرمایي رضی الله تعالی عنها وی ما ته رسول الله مبارک په جومات کې یو ځای ښودلی
وی ما ته وی عایشې یو ځای درته ښیم راشه خو که خلقو ته مې وښو نو خلک به پې جګړې کوي جګړې بیا عایشې صدیقې هغه ځای خلقو ته ښولې نو په هغه ځای باندې یو ستن ولاړه ده مخکې د کجورې ستن وه او اوس د سیمټو ستن ولاړه ده پیلر د چت دپاره بره پې استوانه عایشه لیکلې نو خلق هلته هم دوه رکعته مونځ کوي او د جنګلې مبارک سره خوا کې یوه ستن ده استوانه حرس ورته وایي بره پې په شین خط لیکلی دي دلته به څوکیدار په لومبۍ زمانه کې حضور پاک ته ولاړ څوکیدار بیا آیت نازل شو والله یعصمک من الناس چې حفاظت به د خلکو نه زه کوم الله ورته وایي نو بیا څوکیدار چوټي کړي یو بل ستن د په هغې بره لیکلي دي استوانه وفود هلته به خلک راتلل جرګې او د حضور پاک سره به ملاقات ده یو بل ستن ده بلکل د عایشې بیبي د دروازې سره خوا کې په هغې لیکلي استوانة السریر دغه دی د عایشې بیبي د کوټې دروازه وه نو حضور پاک به په هغې جومات ته راننوتېده او دغه دی به حضور پاک اعتکاف کو یو بل ستن د استوانه ابي لبابه دا یو صحابي دی حضرت ابو لبابه رضی الله عنه د هغه نه یو غلطي شوې وه نو دې ستنې پورې ځان تړلی و بنو قریظه باندې حضور پاک لاړو حمله وکړه دوی ډېر زیات ظلم کړی که ظلم مې درته ووایي ته به چې دا غوښې ولتړي په چکونو اوچ دغه کې معده کې وخوري نو حضور پاک لاړ د هغوی نه محاصره وکړه هغوی په خپله قلاګانو کې وردن نه شو مسلمانان بارو او دا بنو قریظه یهودیان دننه نو بیا حضور پاک دی او درخواست راولېږه وی ابو لبابه رضی الله عنه مونږ راولېږه مونږ سره مشوره کړه هغه سره تعلق نو حضور پاک حضرت لبابه صحابي ته وی ابو لبابه ته وی ته ورشه تا سره مشوره کوي خو زمونږ الوته مه وایه چې مونږ دوی سره څه کوو نو چې حضرت ابو لبابه وردن شو نو هغې راغلل او په ژړا شو ښځې او ماشومان ورته خپو کې روغړېدل وایي ته مونږ تاله وایه مونږ سره مسلمانان څه کوي حضور پاک را سره څه کوي نو ده په مری داسې ګوته راښکا یعنې الالی یم وجلم د پیغمبر مبارک هغه راز یې ښکاره زړه کې خو دا سوچ وکړه چې ما خو په خولې غږ ونه کړې اشاره مې وکړه خو چې سګره ووته اوه خو دا مې څه غلطي وکړه نو پیغمبر مبارک یې پرېښود نېغ جومات ته لاړ او جومات کې یو ستن پورې ځان وتړه چې خدای دا خو ما د پیغمبر راس پاش کړه دا خو ما غلطي وکړه ځان یې وتړه نو کومې ستنې پورې چې دا هغه ځان تړلی و د هغې په ستنې په دی چې کوم پیلر ولاړ دی نو په هغې یې بره لیکلي دي استوانه ابي لبابه نو صحابه حضور پاک ته عرض وکړه د الله رسوله دا ابو لبابه پرانیزه وی نه پرانیزه وی صاحب هغه وایي چې مونږ یې پرانیزو خو هغه وایي چې تر څو حضور پاک زه نه یم پرانیستی ځان به نه پرانیزم نو اوبه هم نه څکي ډوډۍ هم نه خوري صرف اودسمات یې پرانیزو ځي او بیا راځي او دونه کمزوری شو چې د سترګو نظر یې ختمېدو معنی نو رسول الله مبارک وفرمایل وی دې نیغ ولې هلته ته ماله به راغلی نو ما به د خدای په دربار کې ولا بخښنه غوښتې نو الله به معاف کړی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما چې څوک یو ګناه وکړي او دی راشي د الله نه بخښنه وغواړي معافي او بیا حضور پاک له راشي هغه ولا د خدای په دربار کې معافي وغواړي نو خدای پاک به معاف کړي نو دی الله ته ځان وتړه نو زه دومره طاقت شته چې خدای ته ځان جیل کې اچولی او زه یې پرانیزم یو سړی چې په سپریم کورټ کې درخواست داخل کی نو شیشن یا هائی کورټ د هغې فیصله کولی شي نه ځان یې الله ته تړی الله پوهېشه او دی پوهېشه نو بیا الله په قرآن شریف کې ایتونه نازل کړي نو حضور پاک ورغې دا معافی ایتونه نو بیا اوس پړ نو چې د هغه ستنې په ځای کم پیلر جوړ دی هغې ته استوانه ابي لبابه یو بله ستن هم شته خو په هغې لیکل نشته هغې ته استوانه حنانه وی دا د حضور پاک د منبر او د محراب په میاس کې چې کومه ستن ده دغه ده حضور پاک به دې ستنې ته ډډه والې او تقریر به یې کوه نو یو ښځه و په مدینه شریفه کې عایشه انصاریه نوم راله رسول الله مبارک ته درخواست وکړه وی صاحب زما یو غلام دی او هغه غلام ترکان دی نو که ستا خوښه یي چې یو منبر دله جوړ کړي ته په هغې کښېنې نو خلکو ته به تقریر کوې
دا غلام یا باقوم نومو یا میمون حضور پاک وی ډېره ښه ده نو هغه یو منبر جوړ کړ نو هغه منبر یې راوړه او د محراب سره خوا کې کېښود نو رسول الله مبارک د هغه ستنې نه منبر ته را روان شو نو ستنې وجړل داسې جړی وکړه لکه د لسو میاشتو لنګه اوښه چې څوک تنګی او هغه چغې وایي داسې جړی وکړه حنانه جړېدونکې ته حنین جړېدونکې نو حضور پاک ورغې لاس یې ته تاو کړه واپس نو چې لاس یې ته تاو کړه نو هغه سلګۍ په قلار شوې او لکه ماشوم چې قلارې او چپ شي دقسې چپ شوه نو ګوره دا د پیغمبر معجزه ده نو حضور پاک د هغه ستن نه تپوس وکړو وی وایه تا ما پسې وجړی دوه خبرې یو دا چې د الله ته سوال وکړم او تا جنت ته بوځي چې الله ته سوال وکړم او دلته خدای زرغونه کړي او میوې دې دا خلق خوري او که دا دې خوښوي چې الله ته سوال وکړم نو الله به جنت ته بوځي او جنتیان به په جنت کې میوې خوري ناستنې وې د الله رسوله دا دویمه خبره مې خوښه ده نو حضور پاک بیا دعا وکړه او وی فرمایل وی د قیامت پر ورځ به دا ستن خدای والی جنت ته به بوځي نو په جنت کې به خدای زرغونه کړي نو جنتیان به میوې خوري نو یو ځل په جومات باندې اور لګېدلې وروسته د حضور پاک د زمانې نه پس نو دا ستن هم پکې لږه سوځېدلې نو صحابه هغې له په ریاض الجنه کې یو کنده وویستله او دا ستنې په هغې کې ور واچوله خاورې پرې واچوله دغه رنګې منبر د حضور پاک د هغې په ځای خو بل منبر دی نن سبا د هغې خوا کې چې مونځ کې داسې فردوه لکه حوض کوثر په خوا کې چې مونځ کو او هغې ته مخامخ د بلال اذانخانه نو اوس خو هغه اذانخانه نشته اوس خو هغوی په دې جومات کې بر یو رکوټې چته چولی دی هم په هغه دی چې بلال به کوم دی بانګ وی اوچت هغې ته یې پوړی جوړې کړي دي نو مؤذن پرې بانګ وی مخامخ د زیړو د جنګلو دوه چبوترې دي خلک وایي دا صفه ده دا صفه نه ده دې کې به څوکیداران کېناستېدل دې سره خوا کې ښي طرف ته چې قبلې ته مخ کې بالکل محراب نه شاته چې لاړ شي دغه میدان دا صفه وه رسول الله مبارک پکې طالبانو یو چبوتره جوړه کړې وه د دین طالبانو او په هغې یې سپر اچولی هغې کې به دا طالبان ناستو او د حضور پاک نه به یې قرآن زده کو دین به زده کو یعنی دا ټول جومات زوړ جومات چې څومره دی دا هغه دی چې صحابه به پکې ناستو د دواړو جهانو مبارک سردار به پکې ناستو حضور کاف اعتکاف پکې کړی دی جبریل راغلی دی ناستی پکې کړې ده میکائیل راغلی دی پکې ناستی کړې ده او اوس هم په زرګونو فرشتې هلته اوړي راوړي چې څوک په پیغمبر مبارک سلام اچي هغه فرشتې ورته دعاګانې دا قیمتي جومات اعلی د عبادت نقشې دي پکې او د پیغمبر مبارک د صحابه نقشې دي او چې څومره نوی جومات هم جوړ شوی دی نو تاسو که تاریخ وکړه تاریخ شته نو دا ټول جومات په هغه ځای جوړ دی چې د صحابو کورونه د امهات المؤمنین د حضور پاک د بیبیانو کورونه او د صحابه کورونه خیر د مدینې منورې بعضې خبرې پاتې شوې هغه که موقع وه نو په آینده جمعه کې به راته ویم انشاءالله خو خدای پاک دې موږ تاسو ټول مدینې منورې ته بوتلی یو ځل نه بار بار دې خدای بولي او الله دې موږ له د مدینې منورې د آدابو توفیق نصیب وګرځولی زما یو ډېر نږدې شاګرد ما سره په دارالعلوم نعمانیه عثمانزو کې ډېره موده پاتې شوې او دلته په دې دیدارآباد کې د باغي شاه لالا د جومات کې هم پاتې شوی باغي شاه لالا حاجي صاحب د جومات او بیا مدرس و په پېښور کې یو غټه مدرسه راحت آباد نو هغې غریب ته څه موده مخکې د سر کینسر لګېدلی او پرون نابله وفات شوی غني الرحمن مولوي صاحب دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبخي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او خدای د دې بیمارۍ اجر په آخرت او قبر کې ورکړي او بچو له خدای صبر ورکړي د نورو غمونو نه خدای وساتي او نن زموږ مفتي آباد کې د مجید ګل مور وفات شوی مجید ګل هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او د پیرانو د محلې د شیرالله رور سریر حج له روان دی دعا غواړي الله دې په خیر بولي الله دې په خوشحالو بولي بعضې ملګري بیماران دي دعا غواړي الله دې ټولو بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي یا الله چې څومره بیماران دي ټول له روغ صحتونه ورکړي یا الله چاته چې څه پریشانۍ او مشکلات دي پریشانۍ او مشکلات په خوشحالو بدل
الله مونږ د حاسدینو د حسد نه وساتي، د شریانو د شر نه وساتي، د بغضیانو د بغضونو نه وساتي، د کوډګرو د کوډو نه وساتي، د بدنظرو د بدنظرو نه وساتي. الله مونږ ټول د بیت الله حج له عمرو له مدینې منورې ته بار بار بوتلی کړي. یا الله چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې یا کورونو کې ټول له روغ صحتونو او شفا ورکړي. زنانو ته دعا کوئ، دا زنانه نیکانې وي چې خدای زمونږ د کورونو د زنانو په سرونو د حیا او د پردې ساندن واچوي او د بېعزتۍ او د رسوایۍ د جرم نه خدای په امن کې وساتي. یا الله چې چاته څه ټینشنونه دي او تکلیفونه دي په خوشحالو یې بدل کړي. د رسول الله مبارک د سنتو سوچه تابعدار کړي او د ګناهونو نه له خدای نفرت پیدا کړي. چې څومره مردګان مړه دي خدای ټول وبخي، چې کم جملي دي روغ صحتونه ورکړي، او دا نوجوانان لکان چې څومره دي خدای د خیر او د برکت ژوند یې نصیب کړي. زموږ جومات ته چې څوک د لرې لرې ځای نه راځي خدای په یو یو قدم اجرونه ورکړي، او دلته کې چې د میلمنو د ګاډو او دا نور څوک خدمتونه کوي خدای د هغې بدلې په دنیا کې هم ورکړي او په آخرت کې هم ورکړي. موږ د ښکلي مبارک پیغمبر سره د حوض کوثر په غاړه